بسم الله الرحمن الرحیم. محترم لودین صاحب، ګرانو وطنوالو، دوستانو، ورونو، خوندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نړۍ په هر کونج کې چې یاستئ، دغه د سولې د ذهنیت د جوړولو 14م پروګرام ته راغلاست درته وایم. خدای دې وکړي چې دا څو شیبې چې د موږ سره اوسېږئ خوشحالي باندې تیره کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام درانه صاحب، تاسو تام سلامونه او نیکی هیلې، او له همدې لارې نه په همدې شیبو کې ټولو وطنوالو ته هم ښه وخت غواړم. الله دې وکړي چې خوشحاله او په امن اوسي. ډیره مننه. دوستان محترم، به پروگرام 16 ذهنیت سازی در افغانستان، ذهنیت سازی صلح، همه شما را خوش آمدید میگم. خدا کنه در هر کنج دنیا که هستین، همین چند لحظه ای که با همراه ما سفری میکنین با خوشی و به سلامتی تیر شما. امروز روز جمعه 12 جولای سال 2024 میلادی و به نظر ما 16 سرطان 1403 و 6 محرم سال 1446 هجری قمری است. و این پروگرام خدا با یک مقدمه آغاز میکنیم انشاءالله. لودین صاحب موږ سلایدونه به مخې ته کړو چې مقدمه ور او هغه مقدماتي سلاید نه به پیل وکړو او دوستانو سره بیا شریک کړو. نن به له دغه سلاید نه شروع. او دا ډیره ښه خبره ده، ځکه چې دا پیل لامدې نه و. نن د دې خنډونو اخره موضوع ده، نو له ده نه به پیل کړو. ښه خبره ده. نو دغه سلاید اصلا د موږ اول پروګرام هم په همدغه موضوع باندې و، د واقعیت حلقه یا د واقعیت زنجیر چې وروسته به معلوم سي. او دوستان کولی سي چې دغه پروګرامونه، دغه 15 پروګرامونه چې تیر شوي دي د افغانستان پیس چینل یوټیوب کې ټول موجود دي، او دوستان کولی سي دلته به موږ په کامنټو کې وروسته هغه لینک چې ضرور ده چې د هغه لارې نه کولی سي دوی یوټیوب ته لاړ سي، هغه به واچو، بیا کیدای سي چې هغه پخواني پروګرامونه مو ګوري. سمه ده. نو لودین صاحب که دغه سلاید شروع کړي ورته شریح کړي. نو دا سلاید د موږ او تاسو له پیل نه موږ یعنی هر انسان چې خدای پاک دنیا ته راولي له یو شمېر وړتیاو او استعدادونو سره دنیا ته راځي، او الله تعالی د هغو حواسو له مخې چې له چاپېریال سره انسان خپلې اړیکې جوړوي، د خپلو استعدادونو د ودې دپاره په دننه د انسان په وجود کې همدغه وړتیا شته چې د نمو او انکشاف په لوري پرمختګ وکړي. انسان په طبیعي لحاظ باندې ټول انسانان دغه دننه دایرې چې موږ ګورو، هغه موضوعات چې پکې لیکل شوي دي، د دغو وړتیاو لرونکی دی. یعنې دغه قالب ده چې په دې کې د انسان هغه دننه خصوصیتونه جای په جای شوي دي، چې د همدې خصوصیتونو له مخې نه هم له محیط نه متاثر کېږي، هم په محیط باندې خپل اثر کوي. نو له دې کبله که چېرې له هرې نقطې نه پیل وکړو، موږ ته یو جهت راښیي. مثلا هغه نږدې ځای چې موږ هغه معمولا ګورو، د هغه سم موږ فعال یو او موږ د عمل یا د اقدام په حالت کې یو، یو شمېر رفتارونه ښیو. هغه څوک چې موږ ته ګوري یا غوږ نیولی، هغه هم د یو نوع عمل یا د یو نوع کار او اقدام په حالت کې دي، چې د موږ د اقدام یا د عمل شاته احساسات او هیجانات دي. پاس که چېرې وګورو چې هلته عاطفه
او یو تعداد واقعیتونه د موږ او تاسو په ذهن کې احساس ده چې موږ یو عمل ته اړ باسي او د یو اقدام سبب کیږي. د موږ هر عمل او اقدام یا رفتار په خپل چاپیریال کې یو نتیجه یو حاصل ورکوي او دغه حاصل او نتیجه یا تجربه د موږ او تاسو په ژوند او په چاپیریال یا په اړیکو باندې بیرته اثر کوي او د محیط برخه ګرځي. که چیرې دغه هره نتیجه بیرته د هغه اوله برخه ته ښي خواته راسو چې هغه محیط او چاپیریال ده، چې په محیط او چاپیریال کې تربیه، روزنه، ښوونه، تجربه، هغه کلتوري چاپیریال، هغه حالات چې په ټولنه کې روان دي، هغه د هغه نمونې او د هغه مثالونه، هغه زموږ او تاسو د باورونو، د عقایدو، د نمونو او د نقشو په شکل باندې د موږ د ذهن په تل یا دننه کې ځای په ځای کېږي. همدغه باورونه او عقاید او نمونې او نقشې د موږ او تاسو په فکر باندې، په انګیرنو باندې اثر اچوي. فکر، پندار او انګیرنې د موږ او تاسو په احساساتو باندې، او احساسات او عواطف د موږ او تاسو اعمال او اقدامات ته زمینه برابروي. همدارنګه دغه دننه برخې یو بل باندې مصرف کوي. مثلا زموږ او تاسو افکار او انګیرنې په باورونو باندې مصرف کوي، په تجربو باندې مصرف کوي. همدارنګه احساسات او هیجانات د موږ او تاسو په افکارو باندې متقابل تاثیرونه لري. که یوه خبره دراني صاحب زه دلته علاوه کوم د دوستانو سره داسې دا د موږ او تاسو ژوند مجموعه د افکارو، تجربو، هیجاناتو، احساساتو څخه ده چې د موږ او تاسو د ژوند او روح او هوښیارتیا په آینه کې تجلی کوي. که چیرې د موږ ژوند او روح او یا د موږ او تاسو د وجود په قالب کې دغه شیان ځای په ځای سوي، که موږ او تاسو ژوند توقف سي یا روح هم د بدن نه ووځي، بیا نه د موږ په وجود کې نه دغه افکار، نه دغه احساسات، نه دغه باورونه او دغه د عمل او اقداماتو قوت په موږ کې نه پاتې کېږي. موږ جسم یوازې یو مادي جسد په شکل باندې چې په ډېره لږه موده کې هغه د تخریب سره مخامخ کېږي، د محیط برخه ګرځي. نو له دې کبله کله چې موږ ژوندي یو، د موږ اصلا په دغه شیانو باندې ژوندي اوسي، د دې ټولو شاته د موږ روح او ژوند او هوښیارتیا چې موږ درک کړو هغه موجود ده. د موږ ژوند ته دغه شیان معنا ورکوي. یعنې دغه شیان د موږ د ژوند په آینه کې دي او موږ هر یو په بنیادي توګه باندې ژوندي یو، دا سره شریک او هر څوک ده، هر څوک روح لري، هر څوک هوښیارتیا لري، خو د دې په مخ باندې بیا چې موږ د باندې محیط سره د یو هویت او د یو شخصیت په شکل باندې تبارز کوو، دغه شیان د موږ او تاسو د تبارز سبب کېږي. او د انسانانو توپیرونه یو له بل سره، یو انسان د بل انسان سره چې مکمله توګه باندې په بنیادي لحاظ باندې یو شی ده، اما په فکري، احساساتي، باوري او د اقداماتو د عمل په شکل کې یو د بل سره بیا توپیر لري، یعنی تصورات فرق لري. ډېره مننه، ډېر ښه د تشریح. یوه بله طریقې ته که دې ته وګورو، راځي دغه زنځیر د واقعیت د انسان دغه د موږ هغه جهانبیني تعینوي چې موږ دنیا ته په څه رقم سره ګورو. آیا دنیا ښه ځای ده؟ آیا دنیا امتحان ده د موږ لپاره؟ آیا دنیا د موږ لپاره څه مسؤلیت لري؟ دا ټول د دغه واقعیت د حلقې په چوکاټ کې د هر انسان تعینېږي. نو یوه نتیجه چې زه ترې اخلم هغه دا ده چې هر انسان دغه 8 میلیونه خلک چې په دنیا کې موجود دي، که ووایو چې دغه 15 میلیونه حالت د بلوغ ته رسېدلي دي او خپل جهانبیني لري، د 15 میلیونه مختلف طرز دید ده په دنیا کې موجود ده. د دې معنا دا ده چې هغه طرز دید چې لودین صاحب ته لري او هغه طرز دید چې زه لرم یو د بل سره فرق لري، ځکه د ما د تا
هغه محیط او چاپیریال کې چې موږ لوی سوي یو، هغه تربیه او تعلیم او تربیه او روزنه چې موږ لیدلې ده او د ژوند تجربې د موږ فرق لري. نو په دې اساس باندې موږ هر شی چې وینو هغه مختلف لنزونه چې موږ له دغه درو شیانو نه پیدا سوي په هغه اساس باندې وینو. نو د ما نتیجه دا ده چې دغه د تا طرز دید او د ما طرز دید دواړه قابل د احترام دي، یو له بل نه ښه ده او نه بد ده. دا یو واقعیت ده. واقعیت نه مثبتي نه منفي، په اصطلاح نه ښه او نه بدي، یو واقعیت وجود لري. هر انسان بیا د خپل طرز دید له نقطه نظره هغه واقعیت چې وګوري فکر کوي چې دا ښه واقعیت ده یا دا بد واقعیت ده، دا ګټور ده او دا تاواني ده. په دغه رقم سره ورته ګورو. نو د فهم او تفهیم او دغه شپږ خنډونه چې موږ بحث پرې کوو، د هغو لپاره دغه اصول ډېر مهم ده چې موږ دې نتیجې ته ورسېږو چې د هر انسان طرز دید قابل د احترام ده او نه د موږ د طرز دید نه ښه ده او نه بد ده. او یو بل شی که چیرې ووایو چې موږ اوس دغه ښی خوا کې محیط او چاپیریال تربیه او روزنه او تجربه ده، که چیرې په یو محیط او چاپیریال کې د ښوونې او روزنې چاپیریال په داسې توګه باندې ترتیب او تنظیم سي، که مثال یې ووایو مکتب یا پوهنتون یا مدرسه، چې د موږ یعنې د ټولنې د ماشومانو یا د ځوانانو یا د خلکو دغه د واقعیت په حلقو کې دننه دغه بنیادونو کې داسې ځای مسایل په داسې توګه ځای په ځای سي چې دنیا ته دوی په څنګه توګه یا څنګه وګوري، یا مثلا دغه علوم یا پوهنې چې د مختلفو خلکو د تعلیم او تربیه په نتیجه کې د واقعیت په حلقو کې جای په جای کیږي، یعنی دغه بنیادونو کې جای په جای کیږي او دغه لرویه بیا مسایلو ته ګوري، دنیا ته ګوري. زه به یو مثال ووایم چې هغه موږ په تجربه باندې په د خپلو کارونو کې په گذشته کې دا ثابت شوي چې د مخالفینو یا هغه څوک بس یو د بل سره به شیانو ته په ډیره مختلف توګه کتل، تصور به ډیر مخالف یو د بل سره. مثلا په مخاصمه او خصومت او منازعه کې به موږ به وایو ته یو 8 ورځې ورکشاپ دی د آشنایي له منازعې سره او د تصوراتو او د واقعیتونو ته د رسېدو یو 8 ورځنی ورکشاپ به هم درلوده. او بیا به هم وروسته ورته کله چې له دې ورکشاپ نه به وروسته دوی یو د بل سره کېناستل او مخکې بس یو د بل سره هیڅ نه کېناستل. دا وضعیت به موږ مقایسه کوو د دوی ترمنځ پس له ورکشاپ نه به د همکارۍ او یو د بل سره د تعاون او د مفاهمه کولو هغه استعداد قوت لوړېده. یعنی د دوی به منازعه یو بل ته د منازعې په شکل نه کتل، بلکې منازعه اختلاف به یو بل بیل شی ګاڼه. نو دا معنا د دې ده چې که چیرې دغه د واقعیت په حلقه کې کارونه وسي، مثلا تاسو د مفاهمې خبره یاده کړه. مفاهمه یو له هغو مهارتونو یا وسایلو نه ده چې په افکارو، پندارونو، احساساتو او باورونو او تصوراتو کې یو نوع بدلون رامنځته کیږي. رښتیا، یعنی د فهم او تفهیم اصلا په دغه منطقه کې راځي، دغه تربیه او روزنه او تجربه او محیط. اگر بیانی حلقه واقعیت از یک منظره دیگه سیل کنیم و فکر کنیم که یعنی حلقه واقعیت یک درخت میوه است. ما میخوایم ببینیم که اگر ما راضی نیستیم از مفاهمت و حاصل اعمال خود راضی نیستیم، بهترین و آسانترین و طبیعی ترین طریقه که ما حاصل مفاهمت خود رو درست بسازیم به اینجا نیست که ما کار کنیم که اعمال خود درست
کنیم، برای که انرژی زیادتر کار داره یا احساسات خود کنیم. بهترین طریقه است که ما در اینجا تغییر در محیط و در طرز تعلیم و تربیه به وجود بیاریم. وقتی وجود آوردیم، باورهای ما اتومات تغییر میکنه، پندار افکار ما تغییر میکنه، احساسات و هیجانات ما تغییر میکنه، اعمال و رفتار ما تغییر میکنه و نتیجه هم تغییر میخوره. مثلا ما ببینیم به این نتیجه، اگر ما ببینیم یک درخت میوه را، یک درخت میوه یک سال میوه خوب نداده، اینالی برای که کیفیت میوه بهتر شوه، ما نمیتونیم که برگایش تغییر بدیم میوه تغییر بخوره، یا شاخهش تغییر بدیم میوه تغییر بخوره، یا تنه درخت تغییر بدیم. اما اگر ما به صورت درست به ریشه درخت آب برسانیم و یا مواد مغذیه که مثلا پاروس یا یک چیز دیگه برای برسانیم، بسیار به زودی هم میوه تغییر میخوره، کیفیت میوه جور بهتر میشه. از او خاطر این رو میتونیم با یک درخت مقایسه کنیم که بین ریشه و میوه یک سلسله کارا صورت میگیره، اما ارتباط مستقیم وجود داره. دیگه این یک فرمول بسیار مهم است در راه ذهنیت سازی. و ما خود ما همین فعالیت که میکنیم، ما میخوایم که با تقدیم همین پروگرام ها ما میخوایم که در اینجا یک ذره تغییر بیه که بالاخره مردم ذهنیت فعلی فصل و مبارزه را به ذهنیت وصل و تفاهم و مذاکره تبدیل کنه. دغه پروګرام د همدې مثال ده. آه. او خدای کې چې رښتیا هم هغه هدف چې موږ د سولې د ذهنیت د تعمیم او پراختیا او وسعت هدف ده، هغه د دغه پروګرام په واسطه باندې لږ څه اسانه شي. نو دغه موږ بل کلیدي سلاید او دغه پخوانی سلاید او دغه سلاید موږ د دې لپاره واچو چې اول خو هغه دوستان چې موږ پروګرام ته همیشه راځي او ګوري دغه حافظه لږ زره تازه سي، او بل داسې که نوي دوستان راغلي چې هغه وپیږي چې دغه موږ پروګرامونه د کوم ځای نه سرچینه اخلي او په څه رقم سره مخ بیایو. نو دغه یو بل فرمولی سلاید د موږ هغه داسې ده چې هر انسان ټولنې ته چې اول راځي د یوه ساحت محتاجي کې ده. یعنی موږ د دې ژوند کې د ولادت نه وروسته موږ وده کوو تر څو چې موږ خدای پاک موږ نه روح اخلي او هغه دنیا ته ملیږي. تر یو وخته پورې یو تغییر په ژوند کې همیشه راځي او یا وده کیږي یا یو رقم سره وخت تیریږي. نو په دې اساس باندې که موږ وګورو چې موږ پوه شو چې دغه وده په څه رقم سره دوام کوي، بیا کېدای شي په هغې کې تغییرات راولو. نو ډېر مهمه دا ده چې په ابتدا کې یو فرد په ټولنه کې او یا ټولنه په خپله په ساحه د محتاجي کې وي. بیا د دې لپاره چې وده وکړي د خودکفایي دورې ته، دا اوله مرحله ده. نو ځینې شیان طبیعتا وده کوي، لکه انسان عمر زیاتیږي، لویږي، له کوچنیوالي نه د حالت د بلوغ ته رسیږي. اما د فکري نقطه نظر نه، رواني نقطه نظر نه، احساسي نقطه نظر نه، عقلاني نقطه نظر نه، دوی باید ځینې خنډونو نه عبور وکړي چې باید له هغه نه وکولی شي هغو ساحو کې خودکفایي ته ورسیږي. او په هغه کې درې مهم خنډونه وو چې دا درې خنډونه، هر خنډ بیا ډېر شیان نور هم پکې دي چې موږ بحثونه پرې کړي دي. چې اول ژبه ده، چې موږ باید دغه د خودکفایي د ساحې ژبه زده کړو. موږ هلته وغواړو د مثال په توګه که څوک زه د مثال په توګه چې ډېر کوچنی وم، د موږ کورنۍ د پکتیا نه لاړل شبرغان ته. زه په اول وار لودین صاحب مکتب ته چې لاړم په اقچه کې، هلته ټول درسونه په دري باندې وو.
او ما دري خبرې مې نسوې کولای، نه پوهېدم، ځکه علاوه په دې چې موږ یو دوه کاله دري ژبه لوستې وه په مکتب کې، اما خبرې مې نه وې پرې کړې. نو هلته چې لاړم، اول خنډ چې د ما لپاره و ژبه وه. ما باید هغه د اقچې ژبه مې زده کړې وای. دا ډېر ډېر مهم و. نو موږ هم دغه د خودکفایي ساحه کې خلک په یوه ژبه غږېږي، د ازادي او د فلاح د سلام په ساحه کې بله ژبه غږېږي. دا ټول یو د بل څه فرق. نو اول شرط د موږ لپاره دا اول معنی چې غږي ته چې موږ ځو د غږي ژبه زده کړو. دلته هم د مثال په توګه زه په کاناډا کې اوسېږو او دغه افغانان چې دلته راځي، اول دوی که ژبه زده نه کړي د دوی ژوند درست نشي تنظیم کېدای. نو اول شرط دوی باید ژبه زده کړي. په معنوي او روحي او فکري او رواني نقطه نظر نه وده چې وکړي، اول باید ژبه زده کړي، بیا یو مقصد ولري چې موږ په دې باندې هم خبرې کړې، او بیا انضباط ولري چې وکولی شي هغه د مقصد لپاره په کافي اندازه منابع او وسایل اختصاص ورکړي تر څو چې په هغه مقصد ته ځان ورسوي. بیا د خودکفایي دورې نه یوه بله دوره د ودې دومه مرحله ده چې هغه د ازادي دوره یا د فلاح او سلام دوره ده. دغه سلاید لږ زره تغییر خوړلی دغه د نورو سلایدو په اندازه باندې. نو هلته بیا درې خنډونه دي چې دوی تیر کړي، او په دغه ساحه کې په انفرادي ډول څوک وده نشي کولی. دوی باید د نورو خلکو سره یو ځای شي او په ګډه باندې دغه کار وکړي. نو د دې لپاره چې د نورو سره دی وکولی شي په ګډه باندې کار وکړي، باید خپل ایګو او نفس مدیریت کړي. دې باندې موږ خبرې کړې. او بل افهام او تفهیم مهارتونه زده کړي، او بعد هغه نه بیا د تعاون اصول زده کړي. په هغه وخت کې بیا دوی کولی شي چې دغسې مرحلې ته ورسېږي. نو لودین صاحب، ما او تا خو تقریبا دغه د موږ 15 تیر پروګرامونه په دغه ساحه کې وو چې موږ تر افهام او تفهیم پورې را رسېدلي وو. نو نن به د تعاون په باره کې غږېږو. او ډیره ښه ده چې دغه یو زغلنده تکرار د وطنوالو سره او مینوالو سره شریک سو چې مسیر د انکشاف د انسان او بالاخره هغه بنیادونه چې موجود دي دغه وړاندې سول. او تاسو ډیر ښه مثال ورکړ چې د محتاجي مرحله کې ولو که انسان ظاهرا ښه غټ قوي او ډیر علوم سره آشنایي، خو یو چیرته لاړ شي ژبه یې نه زده، دی بیرته احتیاج ده یو ترجمان ته یا یو چاته چې ورسره مرسته وکړي که نه، بیرته داسې دا یو ښه مثال ده. او بله خبره دا ده چې د مقاصد درلودلو ته اشاره وکړه چې هر انسان په ځاني توګه او یا په مجموعي توګه مقاصد او بیا هغه ته د رسېدو دا تقریبا یو نوع د رشد او انکشاف پلانګذاري ده. نو الله تعالی هم د خپلو بندګانو لپاره داسې پلانګذاري کړې، ظاهرا ښکارېږي چې په وجود د انسان کې څومره وړتیاوې دي، او انسان ورو ورو طبیعي توګه باندې هم تاسې اشاره وکړه چې نمو کوي، غټېږي، لویېږي، یو نوع خودکفایي ته رسېږي، او بالاخره د زاد و ولد له لارې نه بیرته یو حاصل ورکوي. دا یو طبیعي مسیر هم ده ظاهرا. اما د معنوي انکشاف له مخې نه تاسو اشاره وکړه چې معنوي انکشاف ته هم ضرورت لري، علمي انکشاف ته هم ضرورت لري، یو د بل سره د ژوند کولو انکشاف ته هم ضرورت لري. احساسي، فکري، احساسي، رواني، ټول دغه انکشافونه هم مهم دي چې د انسان دغه په اصطلاح هغه ټولنیز وجود یا معنوي وجود په ټولنه کې څرګندوي. او د لاندې برخې کې هغه خنډونه زیاتره داخلي دي، او د پاس ساحې ته چې له استقلال نه د عالي ساحې پورې رسېږي، دلته زیاتره ټولنیز مسایل دي چې په تنها توګه نشي سرته رسېدلی. یعنې که موږ غواړو د فلاح او سلام یا عالي ساحې ته ورسېږو، نو په خپلو اړیکو کې څه رقم مسایلو ته توجه پکار ده چې هغه ته د ایګو مدیریت، افهام و تفهیم
او نن هغه موضوع چې موږ د صلاح او فلاح او سولې او امن لوی دورې ته داخليږو هغه د تعاون څومره چې تعاون هغه نن به خبرې وکړو ان شاء الله. او بل دا ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه لکه چیرته دغه شیان نه اگر طبیعی رشد طبیعی که جسما آدم کلان میشه به حالت بلوغ میرسن کفایت نمیکنه که ما را به ساحه خودکفایی یا به ساحه فلاح و سلام برسانه. اگر نه خو این چیزای دیگر مثلا در افغانستان 40 میلیون یا 35 میلیون مردم در اوج زندگی میکنه و کلشان به می حالت طبیعی به مو مرحله رسیدن. کل نفرایی که دوجا بالغ هست همی 20-25 میلیون نفره به مو ساحه رسیده. پس چرا جامعه ما هنوزم در حالت محتاجی است؟ برای که از راه های دیگه از نقطه نظر فکری و علمی و روانی و احساسی اما رشد در اوج صورت نگرفته. از او خاطر چیزی بسیار مهم است. دیگه لودین سے پیش میرم سر موضوع تعاون میں تعاون چی اصول داره و چی اساسات، چی چیزا ما را تشویق میکنه که با هم تعاون کنیم و یا ما را از تعاون دور میسازه. نو اول شی چې دغه بنسټیزه پایې د تعاون ګټې دي، منافع مشترک صورت او ګډ تهدیدونه، خطرهای مشترک برای کل ما خطر است. ما را وادار میسازه که یک امر دیگه همکاری کنیم و تعاون کنیم. سومیش است که بعد از اینکه دو چیز ما درک کرده بتانیم که اگر ما با هم تعاون کنیم یعنی فایده مشترک ما را مسئول میسازه و از این تهدیدهای مشترک ما را دور نگاه میکنه. بعد از اون ما ضرورت داریم که مهارت‌های تعاون یاد بگیریم که با چه قسم ما میتونیم امرای که دیگه تعاون کنیم، که او چیزا مربوط به کلتور است در جامعه، چه قسم کلتور است، چه قسم یک محیط در اوجه وجود داره و همی ذهنیت تعاون وجود داره. یعنی دا ډېر مهم اصول دي. دا ډېر مهمه ده چې اوس نن سبا په ډېرو ځایو کې دا ګټې او ګډ تهدیدونه یادونه کیږي، خو دغه لاندې شیان چې د دې مهم بنیادونه جوړوي د تعاون د مهارتونو او هغه خطوط چې ترسیم سي راځي په دغه خطوطو کې همدارغه کلتوري برخې چې د تعاون مخنیوي کوي یا د تعاون په مقابل کې بعضې خنډونه جوړوي هغه څنګه اصلاح سي، یا هغه کلتوري برخې چې د تعاون سره مرسته کوي خپله دغه تعاون اسانه کوي. ستا د موږ او تاسو په کلتور کې داسې برخې هم شته اما هغه دغه نه ګټه نه اخیستل کېږي، یا چاپېریال کې څنګه وسایل رامنځته سي چې دا تعاون ته اسانتیا ورکړي په اسانه توګه باندې یو څوک د دې وړتیا ومومي. سي بنیادي خبره دا ده چې دا ذهنیت د تعاون رامنځته سي چې په دې باندې پوه سو چې که چیرې یو د بل سره تعاون ونه کړو او دا خبره چې د الله تعالی له لوري نه موږ ته ویل سوي دي چې په ښو چارو کې یو د بل سره مرسته کوئ، په بدو چارو کې یو د بل سره مرسته مه کوئ، تعاون علی البر چې ویل کېږي. نو دغه مفکوره که چیرې عملا د ټولنې د عادتونو برخه وګرځېږي نو انشاءالله چې د تعاون له مخې نه خنډونه لرې کېږي. دا ډېر مهم ده لودین صاحب چې دې ته اشاره وکړو او دوستان کولی شي دلته خپل تبصرې او خپل تجربې د موږ سره شریکې کړي او دغه پروګرام په خپلو ټولنیزو پاڼو کې هم شریک کړي چې نور دوستان هم ترې خبر شي او خپلې تبصرې وکړي. دغه تعاون که په مثبت لارې هم موږ ته قوت راکوي، اما که په منفي لار باندې هم تعاون خلک د ځای وکړي قوت ورکوي. زه فکر کوم چې خدای پاک ځکه تعاون په بدو کارو کې منع کړی ده او په ښو کارو کې امر کړی چې تاسې تعاون علی البر وپوهېدئ، ځکه چې تعاون که په مثبته لارې هم خلکو ته قوت ورکوي، که په منفي لارې هم خلکو ته قوت ورکوي. یو ډېر ښه مثال دغه عسکري
پیمانونه دي چې په دنیا کې موجود وي، د وارسا پیمان او د ناتو پیمان. دوی هغه د ګډ تهدیدونه یې څه لرل، د هغو په اساس باندې څو هیوادونه سره راوجه شول چې راځي یو د بل نه به دفاع کوو او په عین وخت کې به ګټې مشترکې ګټې وي. اوس دغه ناتو پرون په امریکا کې 55 کال تجلیل که او ډیره وده هم کړې ده، له 4 هیوادونو اوس 12 هیوادو ته سوي خلک چې ولاک په دغه ګروپ کې موږ یو د یو د بل سره تعاون وکړو، موږ ته ګټې وي او موږ مسؤل هم احساس کړو. اما دا چې دوی اصلا عمل وکړي، امکان لري په منفي طریقه عمل وکړي، لکه ناتو چې په افغانستان کې په میلیونو خلک مړه کړل او د افغانستان ټول سرنوشت ګډوډ کړ سره، او یا په مثبته طریقه هم امکان لري استعمال شي. ما خو لا تر اوسه داسې یو مثال ماته نه راځي چې د جنگ له لارې ګټه چاته رسېدلي. جنگ همیشه تخریب کوي. نو که اما نور مثالونه به راشي، موږ به پرې وغږېږو چې خلکو ته تشریح کړي چې دغه تعاون څومره ضرور ده، خصوصا په ښو کارو کې. او تاسو د ښو کارو او د بدو کارو یا واقعا دغه تعاون په بدو کارو کې چې منع شوی ده او دا ذهنیت دغه درلودل ډیر مهم دی، او دغه وسلوال یا د نظامی پیمانونو یادونه تاسو وکړه. اکثرا د نظامی پیمانونه شاته که چیرې وګورو هغلته ځینې د وسلو جوړولو شرکتونه لوی سازمانونه دي چې کله چې ډېرې وسلې دوی جوړې کړي خو هغه خو خرڅلاو او استعمال ته ضرورت لري، نو هغه اکثرا په بعضې ځایو کې دا بحرانونه دوی په لوی لاس رامنځته کړي. هغه ځایونه هم پوهېږي چې کومو ځایو کې خلک په مشکلاتو کې اخته دي، هغه سیاسي اختلافات یا ټولنیز اختلافات یا فقر و بیچارهګۍ نه ناوړه ګټه واخلي، ولته جګړې مسلطې کړي. بیا د جګړو د دوام لپاره نو وسلې پکار دي که نه؟ نو وسلې ورځي، وسلې په لوی قیمت باندې خرڅېږي او دغه ګډوډیو او ورانیو نه په یو ځای کې ورانۍ د یو شمېر خلکو د ګټې لپاره تنظیم کېږي. په دنیا کې اوس ډېرې جګړې که ډېرې دقیقې وڅېړل شي، هغه د یو شمېر خاصو کړیو د ګټو لپاره تنظیم شوي، او دا ناروا او دا بدې جګړې چې په بشریت باندې تحمیل کېږي او هغه بې رحمۍ ته سړی بیا ګوري، نو بیا هلته کتل کېږي چې دا د تهدیدونو د دفع جګړه نه ده، بلکې دا د تعرضي حالت او په منابعو باندې د تسلط جګړې دي. اوس به په جګړو ډېر خبرې نه کوو ځکه دوی په جګړه کې یو د بل سره تعاون کوي. هدف دا ده چې تعاون په هر حالت کې خلکو ته قوت ورکوي. دا واضح خبره ده. د غلو یا رهزنو یوه ډله هم که یو د بل سره کلک په تعاون حالت کې موجود وي، هغه ډېر خطرناک دغه غله جنګ سالاران او مافیا او دا ټول تعاون باندې منفي کارونه کوي، اما تعاون باندې قوت پیدا کړي. خو دا فساد چې موږ او تاسو دا پراخه فساد چې په تیر نظام کې موجود خو یو شمېر کړی یو د بل سره تعاون درلوده په دې کې. نو مخ به لاړ شو. دغه عوامل و موانع رشد چی چیزا باعث میشه که مردم با هم تعاون کنه و چی چیزا باعث میشه که تعاون نکنه؟ چی چیزا سبب ازی میشه که با ما قوت پیدا کنه که ما به قسم انفرادی و جزء یک جامعه رشد کنیم به طرف فلاح و سلام و ایست که ممانعتی از این کارا رو بکنه. هغه شیان چې عوامل د رشد دي او اول به عوامل وګورو، هغه دا د اتحاد او یووالی ده، اتفاق ده، خلک یو د بل سره اتفاق ولري، د تفاهم مهارتونه دي، ځکه د تفاهم مهارتونه دوی کولی شي چې
یوغو باندې یوغو په ګټه باندې اتحاد او اتفاق منځته راولي، حسن نیت ده، یو بل باندې اعتماد ده، او د وصل ذهنیت. دغه شیان که په ټولنه کې په انفرادي ډول او په ټولنیز ډول موجود وي، هلته د تعاون عاملونه عامل موجود دي او په ټولنه کې تعاون زیاتیږي او ټولنه پرمختګ کولی شي. دا تنه ټولنه یعنی یو د هیواد په سویه نه ده، دا ټولنه د کور په سویه هم ده. انا یعنی ډیر وړکۍ واحدونه نیولې و یو شفاخانه، یو مدرسه، یو صنف، یو کور، یو کلی، یو ښار، یو ناحیه، یو مملکت، دا ټول کېدای شي پکې او شامل شي. هغه شیان چې د تعاون ممانعت کوي، هغه لکه عبدالزادګي ده، هغه نفاق ده، هغه د ایگو نفس اماره ده، کینه و نفرت او قهر ده، بی‌اعتمادي ده او د فصل ذهنیت. نو دا ډیر ښه معیارونه دي چې که چیرې یو ټولنه کې، یو کورنۍ کې، یو ځای کې موږ ګورو چې هلته تعاون کم ده، نو ریښې معلومې دي چې کوم دي چې او هغه اصلاح د هغه له منځه وړل یا د هغه ختمول او په عوض باندې د ښې خواته چې د تعاون لاملونه دي او هغه ریښه او بنیاد جوړې دي، دغه شیانو قوت ده اصلا دغه شیان تقویه کول. او دغه د چپ ماته خو چپه خوا ښکارېږي دلته چې هغه د تربینت ده او درزادګي ده او د نفاق او خودخواهي او ایګو او نفرت و کینه، د بی‌اعتمادي او د فصل ذهنیت یعنی جداوالي ذهنیت. اکثرا د موږ او تاسو د عمل کې چې خلک په مختلفو نومونو باندې ویشل شوي دي، دا په عوض د دې چې دوی ته یو ښه هویت پکې ورکول شي، یو د بل سره تعاون وکړي. اکثرا په خپل چوکاټ کې سره تعاون کوي، له نورو سره تعاون نه کوي. ځینې ډلې دي، که سیاسي ډلې دي که قومي ډلې دي، دا په خپل چوکاټ کې د هویت په بنیاد باندې را یوځای دي او بیا له نورو سره د تعاون، ځکه چې هلته حسن نیت او اعتماد او باور او تفاهم مهارتونه په کار دي چې ټولنې سې یو له بل سره وصل کړي او قوت سې په یوځایتوب کې مخکې موږ تاسو ویلې رامنځته شي. اوس که په افغانستان کې موږ غواړو چې انکشاف رامنځته شي، دغو نقطو ته کتل پکار دي. ډېر مهم دي، ډېر مهم. اوس پورې موږ چې واړه لویېږو ټولنه کې په افغانستان کې چې خلک لویېږي، هغه د دوی لویان د کلي په سویه، د جومات په سویه باندې دوی خلکو ته دغه ورښیي، دغه چپ طرف ته شیان چې ویني چې دښمن دې وپېژنه، دښمن ته بشناس چیست. داسې نه ورته وایي چې حسن نیت پیدا کړي او د بل سره همکاري وکړي، په ګډه باندې کار وکړي. دغه د نفاق مفکوره، دغه د فصل مفکوره چې ډېر رواج پیدا کړی په ټولنه کې، په پیړیو پیړیو دا کار شوی په افغانستان کې. او اوس موږ دغسې حالت ته راغلي یو چې هم په انفرادي ډول ډېر خلک، اکثریت په حالت د محتاجي کې دي او په خپله جامعه هم په حالت د محتاجي کې ده. ونو چې افراد د یو ټولنې د محتاجي په سطح کې ژوند کوي، هغه هېڅکله هم د فلاح ټولنه چې تر دوی نه جوړېږي، هغه د فلاح حالت ته نشي رسېدلی یا د خودکفایي. نو د ټولنو د پسمانۍ او د بدبختۍ ټولې ریښې په دغه ځایونو کې دي چې د شخص نه نیولې تر ټولنې پورې. دا یو ښه نمودار ده دلته ده چې موږ اکثرا خصوصا د پښتنو په سیمو کې تربګنت د ترې نه شروع کېږي. کله چې ورونه سره د یو پلار زمن جدا سول او د هغه زمن رامنځته راس، بس وایي چې دا د تره دا تربور د خلاص، تربور یعنې دښمن. بیا د نفاق او مشکل بل هم د چې هلته د معیشت مسله هم، کله چې یو پټی پلار درلود یا ځمکه لري، خو خوا خلک په مالداري او په زراعت باندې مشغول به وو اکثرا،
کله چې دا کورنۍ غټیږي او بس بالاخره جدا کیږي، خو هغه ځمکه او هغه امکانات هم کمیږي سره جدا کمیږي کیږي. ورسره کمیږي ورسره. نو دلته بیا هغه د معیشت بدیل لارې، هغه نور وسایل کې چیرې انکشاف ونه کړي، دغلته د رقابتونو یا د احتیاجاتو دوره د طبیعي احتیاجات رامنځته کیږي. نو دا وایي چې دا نفوذ د تربګنت رامنځته کیږي. یعنې کاشکې رقابت وای، تخریب رامنځته کیږي، تخریب یو ته تخریب په اکثره ځایو کې داسې تجربې او کیسونه موجود دي چې هغه ځمکو ته یا هغه حاصل ته سترګې نیولي چې څنګه یو کورنۍ له دې جنه په جنجال واوړي او خدای ناخواسته په ډیر ځایو کې په قتل او په جنایت باندې کیږي چې بیا هغه مجبور دي تښتي. اکثره په دې بعضې سیمو کې هغه ځمکه پاتې شي بیا هغه نورو خلکو ته. وزدې څه هغه مځکه چې د پلار او نیکه نه پاتې په قسم دی یو تعاوني فارم باندې، یو تعاوني مزرعه باندې وچلول سي، ټولو ته ګټه ترې ورسیږي، هغه ټوټې ټوټې کی او د یوې وړې ټوټې نه هېڅ شی هم نه جوړېږي. په همدې ترتیب باندې دوی د نظام او حکومت هم ګوري. چېرې حکومت کې داخليږي دغه تیره دوره کې دغه یو رقم تقسیم غوندې موجود و، په هغه کې بیا تعاون نه و، بلکې ځان ته هر څوک د خپلو ګټو باندې لګیا و او سبب د دغسې مشکلاتو وګرځېد. رښتیا هم دغه ده. نو ځینې مثالونه به یې راوړو چې تعاون څنګه ګټه کوي. یو مثال خو دا ده، هغه په هغه اشتهاري پروګرام کې زه ورته پرې وغږېدو، هغه دا و چې که یو انسان په تنهایي سره یو کار کوي او یو محصول لري، او بل انسان دلته په تنهایي کار کوي محصول لري، او دریم انسان هلته کار کوي محصول لري، دغه د درو واړو محصول سره را یو ځای کې په 300 باندې زیاتیږي، 3 وارې زیاتیږي. اما که چېرته دوی ټول یو ځای کار سره وکړي، د دوی ګډ محصول به د دغو 3 محصولونو نه ډېر زیات وي. یو مثال هم دا و چې یو سړی خپل په تنهایي باندې هر څومره کوشش وکړي صاحب د اولاد نشي کېدی، او یوه ښځه هم که هر څومره په خپل انفرادي ډول کوشش وکړي صاحب د اولاد نشي کېدی، اما که دوی یو د بل سره په شرعي ډول باندې تعاون وکړي او واده وکړي، نتیجه کې اولاد کېږي. یعنې دغه یو ډېر ښه مثال ده د تعاون چې په افغانستان کې ټول خلک پرې پوهېږي، او دا چې 15-40 میلیونه ته رسېدلي تعاون ډېر ده په دغه ساحه کې. د تاسو د طبیعي قوانینو په بنیاد باندې ځینې شیان شته په ژوندیو موجوداتو کې چې ډېر موجودات یو د بل سره تعاون او همکاري کوي. طبابت کې دا ثابته شوې ده چې د انسان په دننه کولمو کې ځینې بکتریاوې موجودې دي چې هغه ویټامین بي په هضم کې کومک کوي او مرسته کوي، او دغه محیط بیا د انسان بدن هلته جوړ کړی ده. ځینې د باندې چاپیریال کې هم همدغسې د تعاون مسایل شته دي په طبیعي توګه باندې. تاسو د مثال ویلې، تاسو په خپلو موږ تاسو په خپلو ټولنو کې دغه عشر په نوم باندې چې خلک به ځینې کارونه به وشي هغه باید زر اجرا شي، یو نفر نشي کولی چې هغه سرته ورسوي، او بل داسې یو نفر کېدی شي ډېر ستړی شي، مریض شي، بالاخره هغه کار بیخي پاتې شي. نو دغه ټولنیز دود او دستور اوسې د تعاون یو ښه مثال اوسې، یو دم به سره یو ځای شولو دغه کار به وکړو. یا تاسو دلته د یو مثال د میوې اخیستی، د باغونو یو میوو فصل به اوسې، هغه میوه که چېرې لږ پاتې شوې وای خرابېدله به، بیا به یو دم تعاون شروع شو، میوه چینی به وخوره. یا مثلا د حاصل اخیستلو په دوره کې به ډېر خلک یو ځای شول. اوس خو ماشینونه دي، اما دغه تعاون ښه مثالونه وو د موږ او تاسو په وطن کې. یا مثلا یو کلي کې چې مثلا 10 یا 15 کورونه دي او دوی یو جومات لري، د جومات لپاره به یو ملا به هغه کې چې هم وړو ته سپارې ورزده کړي، لمونځونه ورزده کړي، عام لمونځونه ورکړي، بیا به هره شپه به د یو کور نوبت و چې هغه ته ماړۍ ورکړي.
یعنی دغه د تعاون مثالونه موږ او تاسو په ساده زندگی کې لرو په افغانستان کې یا په خپل ولسونو کې، اما په بعضو ساحو کې بیا د تربګنات سبب د دې سوی د تعاون مخه نیولې او خنډونه پکې راغلي یا خودخواهانې. ځینې مثالونه دین صاحب غواړم چې یاد کړو د خلاق تعاون په ساحه کې، یعنی کریټیو کوآپریشن، چې دا څنګه څومره ګټه لري. یو مثال چې زه په خپل په ورکشاپو کې استعمالوم د خلکو سره چې ما ورکشاپو ته راځي، هغه دغه ده چې دغه قصه به زه درته وکړم، امکان لري پخوا مې درته کړې، خو قصه به زه درته وکړم چې یو مثال دی. یوه ورځ یوه ښځه کوټې ته ننوځي، کور ته ځي، ګوري چې زوی او لور یې په یوه مالټه باندې حالت د جنګ کې دي. یوه زوی یې چې زه غواړم ټوله، جلکۍ یې چې زه یې غواړم. په دې باندې شخړه، یعنی یو مشاجره روانه ده. او مور یې راغله او دغه فقط یوه مالټه ده په کور کې، بله نسته. نو مور به په څه رقم سره دغه موضوع حل کړي؟ دغه زه د دوستانو غواړم چې فکر پرې وکړي په دا څو ثانیو کې چې دا په څه رقم سره کړي. آیا دوی به وغواړي چې ورته ووایي چې راځئ یوه چاړه راواخلو، دا نیمه کړو، نیمه یو ته ورکړو، نیمه بل ته، او دواړو ته ووایي چې کښېنئ قرار. دا یوه لار ده. بله لار ده چې ورته ووایي چې نه، دغه تاسې نشئ خوړی، دا ما د تاسې پلار ته ساتله ده، هغه د باندې ډېر کار کوي، چې راشي میوې ته ضرورت لري. دا بله لار ده. دواړه په اصطلاح ترانساکشنل داسې خلاق حل نه لري. بیا زه ورته وایم چې دغه مور یې هوښیاره وي، دواړه خپله زوی او لور کېنوي او ورته ووایي چې ښه، ته ولې ټوله مالټه غواړې؟ بلې ته مو یا جلکۍ ته مو وایي ته ولې ټوله مالټه غواړې؟ چې هغه جواب ورته ووایي، په هغه اساس بیا دوی حل کولی شي. په دغه قصه کې داسې ده چې دغه زوی په مکتب کې یو کورس اخیستی د غذایي موادو په باره کې، او ورته ویلي چې غذایي موادو کې ویټامین سي د بدن لپاره ډېر مهم ده، هره ورځ باید یو شی وخوري چې ویټامین سي پکې وي. او جلکۍ هم یو کورس اخیستی ده په څه ورته اشپزي کې، کورنۍ ژوند په اشپزي کې، او هغه رسیپي کې ورته وایي چې دغه خوراک چې ته تیارې، په دې کې د یوې مالټې پوستکی باید ټوټې ټوټې کې ورسره واچوې. نو بس چې مور پوه شي، هغه ورته وایي چې ښه، نو دا خو ډېر ښه حل ده، راځئ پوست به وکړو، ټول پوست به جلکۍ ته ورکړو چې خپله ماړۍ پرې پخه کړي، او منځ به یې وړکي ته ورکړو چې خپل ویټامین سي پکې زیات کړي. او دا ډېر مهم مثال ده د شخړو د حل لپاره، چې د شخړو یا اختلاف په هر اختلاف کې که لوی دي که واړه دي، ځینې روښانه برخې موجودې دي، ځینې شاته نامعلومې برخې دي. روښانه برخه خو هغه وه چې د خور ورورو طرفینه مو په موضوع معلومه وه چې هغه نارنج یا مالټه وه او جګړه وه، دا یو موقف وه، او موقف شاته د دوی غوښتنه وه چې هغه ترلاسه کړي، چې هغه مالټه یا نارنج ترلاسه کړي. خو مور یې ابتکار وکړ، دوی نه پوښتنه وکړه چې دا د څه دپاره غواړئ؟ که چیرې د جګړه مارو ته یا هغه څوک چې اختلاف سره لري په جګړه کې منازعه کې ورنه پوښتنه وشي چې تاسو دغه جګړه چې په دغه شي باندې روانه کړې، کله کله خلکو نه معلوم هم نه وي چې په څه شي جګړه کوي، خو کله کله چې معلومه وي چې په دې جګړه ده، ورته وایو چې تاسو د څه لپاره غواړئ. هلته هغه اړتیاوې او ضرورتونه چې څومره روښانه شي، بیا د موضوع حل اسانه کیږي. نو دې ته ابتکاري او تعاوني حل وایي. او دا یو هغه مسایلو نه چې دلته په کار ووړل شول، هغه د مفاهمې موضوع وه، چې موږ او تاسو کله چې مفاهمه رامنځته سوه، غوږ ونیول سو او د هر چا خبره واورېدل سوه، موضوع د حل خواته لاړه. رښتیا هم ډېر مهم. بل مثال به راوړو چې یو بازار کې
دوه نفر دي، یو د بوټو دکان لري، بوټونه خرڅي، او بل د کالو دکان لري، نور کالی خرڅوي. هر یو د دکان کرام ورکوي، او هر یو د مثال په توګه د اعتمادي مشتریان لري، چې دوی همیشه چې څوک چې بوټونه په کار یې هغه دکان ته ورځي چې دا ډېر ښه بوټونه لري، او چې کالي په کار یې هغه بل دکان ته ورځي. د دواړو مصرفونه هم جدا دي، دکانونه هم جدا دي. هر نفر د خپل دکان لپاره امکان لري یو یا دوه نفر استخدام هم کړي چې کار وکړي هلته ته. دا د دوی له تعاون نه مخکې حالت ده. که چېرته دوی یو د بل سره وغږېږي او دغه ابتکاري تعاون یو د بل سره وکړي، وایي چې راځئ دغه دوه دکانو په ځای باندې یو دکان کرا کړو، چې مساحه د دواړو یو ځای چې د هغو نه کمه وي، اما موږ دواړو ته ځای پکې وي، څومره ګټه به ولري چې په عین دکان کې هم بوټونه وي او هم کالي وي، او دوی یو د بل سره تعاون وکړي. داسې امکان لري چې هغه یو نفر چې بوټونه یې په کار وي، د بوټو لپاره دغه نوي دکان ته راننوځي او بوټونه اخلي، او داسې وګوري چې والله دلته خو نور کالي هم شته، چې بل وار ته راځم نور کالي واخلم، خو راځه یو څو کالي به اوس واخلم. او ډېر اثر لري دې کې. او هغه نفر چې کالو لپاره راغلی کالي اخلي، وایي زه خو بوټونه مو ویني چې زه خو 2 میاشتې وروسته بوټو ته ضرورت لرم، راځئ چې بوټ هم واخلم. د دواړو خرڅلاو هم زیاتېږي، مصرف هم کمیږي. دغه ته ابتکاري تعاون، لکه چې تا کلمه ورته استعمال کړله. او نو دغه مسله په ډیرو امورو کې همداسې په دنیا کې را روانه ده. ځینې شرکتونه چې یو ځای کېږي سره او یو د بل سره تعاون کوي، یا یو شرکت افغانستان کې مو دغه الحمدلله دا مسایل زیات شوي دي چې دغه ځینې خلک وسایل لري، ځینې شرکتونه دغه لوی موټرې لري یا لوډرې لري یا تراکتورونه دي یا بعضې نور شیان وسایل لري، هغه ولاړې، خو یو بل شرکت بیا هلته یو قرارداد کوي د خوشتېبې په کانال کې تقریبا ډیر زیات شرکتونه یو د بل سره په تعاون کې لګیا دي، هغه د کار مخ ته ځي. یو ښکاره مثال ده هلته. نو په همدې لحاظ باندې یا مثلا ما واورېدل چې تاسو هم هلته ژوند کړی ده، چې هلته د ډبرو د سکرو کان د بلخاب کې دا نظام خو اوس پیسې نه لري، خو د خوشتېپې د کانال د مصرف لپاره د بلخاب د سکرو کان هم همدغه شرکت ته لکه چې ورکړی چې دا های باسئ. نو هلته بیا نور شرکتونه دي چې هغه بیا دا سکاره اخلي، د کلو خلک اوس غواړي چې هلته باید کار وکړي. یعنی دا یو نوع سیستم د تعاوني سره رامنځته شي او انکشاف رامنځته کېږي. انکشاف رښتیا، او په انفرادي ډول او ټولنیز ډول قدرت او قوت زیاتېږي. دغه ښه خبره ده، دغه مهم شی ده. هم فزیکي قوت سره رامنځته کېږي، کار اسانه کېږي، هم هغه مهارتونه چې ضرور دي، هغه کمبودي مهارتونو هغه استعدادونه سره یو ځای کېږي. یعنی په دې توګه باندې تعاون په ښو کارونو کې ډېره ښه ثمره او نتیجه او خوشحالي رامنځته کېږي، سهولت هم وي یو د بل سره. او رښتیا نه پوهېږم چې څومره دوستانو غوږ نیولی، چا تبصره نه دي کړی. نو بس یو دوست دلته احمدزی صاحب تبصره کړې د افغانستان وضعیت ډېر خراب ده، غرق بیخي. خو موږ یایو چې علتونه یې څه شي دي، که دغه علتو ته یې غوږ ونیسئ او په انفرادي ډول هر انسان هغه خپله ساحه کې خپل مسؤلیت واخلي، امکان لري د غرق کېدو نه نجات ورکړی شي. او دا خو واضح خبره، دغه فرمولونه دي یا دغه اصول دي چې د هر چا لپاره مفید دي کې واخلي، او هر څوک بیا خدای ناخواسته کې دغه اصول مات کړي، نو که ظاهرا وایي چې ګټه مې کړې خو په بل ځای کې بیا غرقېږي.
نو دغه مساله ده چې ډېر مهمه ده چې موږ وکولای شو چې تعاون ښکاره مثالونه چې موږ وایو هغه د دې په خاطر ده چې لږ پام وکړو، لږ هوښیار سو، بیدار سو، ویښ سو. دا غلط هغه مې زده کړ. بل مثال چې راوړو دغه د مصاحبانو ورونو موقف و. د مصاحبانو ورونه اوس هغه نور خالدي یو کتاب چاپ کړی ده په نوم د آل یحیی 40 کاله په افغانستان کې امنیت او سوله او ثبات، دغه تقریبا عنوان یې ده. او زه غواړم چې دې ته اشاره وکړم چې یو حالت راغلی و، مصاحبان ورونو دغه 4-5 ورونو و چې نادرشاه او شاه محمود او شاه ولی او هاشم خان او عبدالعزیز چې د داود پلار و، دوی ورونو و. دوی چې په افغانستان کې قدرت ته ورسېدل نو هغه خپل د کورني اتحاد وساتي. هغه وخت چې نادرشاه باندې ډزې وسوې او شهید سو، کېدای سو چې دغه 3-4 ورونه چې پاتې وو د پاچاهۍ په سر باندې یو د بل سره جنګ وکړي، لکه د تیمورشاه لکه چې پخوا دغسې سوي وو په افغانستان کې. اما دوی داسې یو موقف انتخاب کړ چې نه، موږ غواړو متحد پاتې سو. نو 10 کلن زوی د نادرخان راوست، په پاچاهۍ باندې کېناوه او ورته ویل چې ته پاچا یې، موږ به د تا سره همکاري کوو خلاص. او په هغه اساس باندې دوی وکولی شو چې په افغانستان کې په خلکو حکومت هم وکړي او سوله او امنیت هم راولي. حتی هغه د دیموکراسي لسیزه چې په افغانستان کې راغلی وه، یعنې په منځني ختیځ کې بې ساري حالت راغلی و چې داسې یو امکان هلته وجود ولري، ازادیګانې او دا شیان راغلی. دا په دغه حالت کې و چې د دغو ورونو له منځه اعتماد و او اتحاد او اتفاق موجود و او یو د بل سره همکاري کوله. واقعا دغه د موږ او تاسو خو په یادېږي د اوسني ځوانانو ته په تاریخي شکل باندې دا مرحله یې، خو کله چې دغه د ورونو یا د کورنۍ اتحاد هم د داود په کودتا باندې هغه اتحاد له منځه لاړ سه، بس افغانستان څو کاله وروسته نه تنها دوی در په در سول، افغانستان هم در په در سو. او خپله دغه داود چې دغه قدم کېښود او دغه یې مات کړ، دغه کورنۍ شیرازه یې ماته کړله، خپله بیا څه رقم سرنوشت سره مخامخ. دا یو ساده که ظاهري مثال یې وګورو، شاته نورې خبرو ته حاجت نشته، دغه ظاهري یو فکت یو اصل یو واقعیت د موږ تر مخې تېر سوی. کله چې کورنۍ ماته کړه، خپله بیا مات سو، بالاخره په ډېر بد سرنوشت باندې اخته سو. یا مثلا وروسته دغه جای نیونکی د داود هغه رژیم چې خلق په نوم باندې و یا پرچم، څومره چې اتحاد یې درلوده کامیاب ول، کله چې مخالفت سره مخامخ شول یو بل یې مړه نه کړل، ټوټې یعنې هغه سرنوشت چې د نور محمد ترکی او همدارنګه خو دا واقعیتونه دي د موږ او تاسو د ټولنې، حفیظ الله امین یا دا نور په څه رقم. یا بل مثال ساده کچېرو وایي د مجاهدینو تنظیمونه د نفاق او د یو د بل سره د مخالفت په نتیجه کې هغه د لویو نورو مداخلو ته زمینه برابره شوه. دا 20 کاله بیا هغه د نور خارجي قوتونه یا امریکا یا ناتو راغله، وطن څومره مختلف مسایلو سره مخامخ شو. نو اوس بیا هم هماغه فورمول ده، څومره چې اتفاق اتحاد او د ولس سره اړیکې د خدمت جذبه قوي وي، نو دا وطن به سالم پاتې شي. او که نفاق رامنځته سو، خدای نخواسته، بیا به د موږ او تاسو د وطن شیرازه له مشکلاتو سره مخامخ وي. نو د می 20 سال جمهوریت هم اگر حال بعضی پروگرام از تلویزیون ها مردم سرش گپ میزنه که چی گپ شد که جمهوریت سقوط کرد، ملامتیش سر امریکا مندازه یا سر پاکستان مندازه یا سر دیگه کشور هم مندازه. اما اصل علت اساسیشی بوده که اونا ارکان مختلف جمهوریت با هم تعاون نداشت، یوازی که تعاون بکنه یکی دیگر رو تخریب میکنن.
آخر کلشان بس آخر کلشان از بین رفتن و رفتن. بالاخره که حرکت طالبان آمد او را گرفت و طالبان متحد مانده. اگر اتحاد بینشان خراب شود بالاخره چی میشه؟ اینا هم همونطور مثل دیگه همونطور میره. اما اگر متوجه باشین در خطبه عید متوجه ملا بودم هبت من. الله در روژا گفت که کاری را که امارت اسلامی کرده میتونه که در بین خود متحد بانه، اتفاق داشته باشه. حتی گفت که میتونین بین مرا معزول کنین اما از اتحاد و اتفاق خود سرکشی نکنین. ډیر په اتفاق او اتحاد باندې وغږېد او دا ډیره مهمه مسله هم ده، یعنی د شخص د لرې کولو یا ایسته کېدلو، ځکه شخص په طبیعي لحاظ هم خو انسان د انسان مرګ لري، مریضي لري، تکلیفونه لري. اما چې نور ارکان د حکومت او نظام متحدي متفقي او د خلکو په خدمت کې، نو هغه بقا پیدا کوي. دغه خبره هم ده چې خدمت او مرسته او د عدالت تامین هم د یو نظام د بقا مهم ارکان دي. او دغه د تعاون یو اصل د تعاون سازماندهی ده. او په دې سازماندهی کېږي. اوس ګوره 250 میلیونه عرب دي، 22 هیوادونو باندې تقسیم شوي دي، په مقابل کې 15 میلیونه یهود دي په اسرائیلو کې، منظم متحد او یو د بل سره تعاون کوي. او هغه 22 هیوادو کې 250 میلیونه تعاون وجود نه لري، 15 میلیونه په زور دي په هغو ټولو باندې. نو دا ډېر ښکاره مثالونه په نړۍ کې په ټولنو کې موجود دي د تعاون، او د تعاون د خوشبختۍ او د عدم تعاون د بدبختۍ ډېر ښکاره محسوس مثالونه موجود دي. بل مثال په ټولنه کې مثلا پولیس وګوره، یو ګروپ د پولیس 1000 نفر پولیس سازماندهي شوي دي او یو د بل سره تعاون کوي. هغه د تعاون اصول د دوی قوانین دي چې په سره رقم سره وکړي. کېدای شي 1000 نفر پولیس 100,000 نفر مظاهرچیان مدیریت کوي، اداره یې کوي. ځکه هغه مظاهرچیانو په منځ کې دومره تعاون نشته لکه د پولیسو په منځ کې شته. یا غیر له دې نه دغه ټولنو کې خو رقم خلک دي، بعضې خلک نه خبرېږي. همدغه د پولیسو د امنیتي ادارو تعاون ده چې له خرابکاریو نه مخنیوی کېږي. نو په دغه افغانستان کې اوسنی نظام ولو چې نوی هم ده، اما که دا تعاون یو د بل سره نه وي، له ډېرو جنجالونو توطیو سره مخامخ وضعیت لري. رښتیا. نو د تعاون د ما په نظر باندې دا یو ډېر مهم رکن ده د دې لپاره چې ټولنه ورسیږي حالت د صلاح او فلاح ته. نو زه غواړم چې بیرته دغه پخواني سلاید ته راسم او دغه رقم سره خلاصه کوم که ماته موقع راکړي زه به زه غواړم دغه سلاید ته راسم. دغه سلاید باندې به دغه پروګرام خلاص کو. نو موږ اوس تر اوسه پورې موږ وویل چې د انسان او د ټولنې د ودې لپاره دغه دوه مرحلې دي. اوله مرحله کې ژبه، مقصد، انضباط موانع دي د فکري او رواني او د هر اړخیز ودې لپاره. او په دویمه مرحله کې د ایګو مدیریت او د فهم او تفهیم مهارتونه او د تعاون مهارتونه دغه موانع دي. ټولنه چې خلک دغه زده کړي او استعمال کړي، دوی حالت د ازادي او فلاح او سلام ته رسیږي. موږ دغه خلاص کړل. له دې نه وروسته به په راتلونکو پروګرامو کې د ټولنې په نورو اړخو باندې چې له دغو اصولو نه پیدا شوي دي. مثلا موږ وویل چې تعاون بل اعتماد امکان نه لري. بې اعتمادي چې وي تعاون منځته نه راځي.
نو موږ به امکان لري یو پروګرام دی موږ د اعتماد په باره کې نیسي. اعتماد څه شي ده، څه خل اصول لري، په څه رقم سره کېدای شي له منځه لاړ شي، په څه رقم سره زیاتېږي. او رښتیا وایي. همدارنګه رښتیا، په تعهد باندې وفا او اخلاص، یو د بل سره د همکاري روحیه درلودل، او دغه د لاندې له اول نمبر نه تر همدې شپږم نمبر پورې دغه ټولو مسایلو ته توجه هم پکار ده. مثلا د تعاون ژبه هم د تعاوني ژبه پکار ده. مقاصد، مشترک مقاصد درلودل، روښانه مقاصد درلودل، انضباط او ډیسپلین. او په هر تعاون کې د ایګو مدیریت که نه تعاون مختل کیږي. افهام و تفهیم که نه تعاون ته موږ رسیدای نسو. نو دغه ټکي تقریبا له بیخ نه تر پاس پورې هم خپل رول لري، چې هغه دوستان یا ورونه وطنوال چې موږ غواړي چې یا دوی غواړي چې په خپل ساحه کې تعاون ته وده ورکړي، دغو ټکو ته هم توجه پکار ده ورته. دا ټول د شپږ شیان لکه د زینې پایې داسې دي، کېدای شي چې ورته وګورئ دا د زینې پایې دي، بې له دغه درو څلورو پنځو پایو نه تعاون ته څوک نه رسېږي. یعنی یو له بل سره بافت هم لري که چیرې ساده داسې او یا لکه یو شبکه داسې یو د بل سره تړلي دي، یو بل سره وصل دي، څو ساحو کې یو د بل سره وصل دي. نو دغه به لري کو چې دوستان ما ته دواړه وویني او ورو ورو به د دوستانو سره خدای پاماني وکړو. او یو خبره له دوستانو نه وبخښئ غواړم چې دغه تر دغه نقطې پورې چې هغه کلیدي سلاید چې موږ بار بار ښیو، دغه واقعا د انسان د زندگی او هغه وړتیاوې چې په هر انسان کې موجودې دي او غواړي چې انکشاف وکړي، دا ډیره مرسته کوي موږ ټولو سره په انفرادي توګه، د کورنۍ په سطحه، د ټولنې په سطحه. که چیرې دغه اصول موږ په نظر کې ولرو او یا حد اقل موږ دا د یو سلاید په شکل باندې په خپلو کورونو، مدرسو، پوهنتونونو کې دا نصب کو او د خپل پیشرفت اندازه هم په معلومولی شو چې موږ په کوم وضعیت کې استو، موږ د محتاجۍ له وضعیت نه کومې خواته روان یو. آیا دا د ما په نظر باندې دا یو مهم کلیدي نقشه ده چې که چیرې موږ یې ولرو، هر چیرته عامه سي او دا کلتور رامنځته سي چې موږ خپلې کړنې په دغه چوکاټونو کې واچو. البته موږ مسلمانان یو، ایمان لرو، عقاید لرو، مسلمانان یو، اما که چیرې ځان مقایسه کو په یو محتاجي دوره د تاریخ کې موقعیت لرو د مملکت په سطحه، نو په هر صورت دغه موږ سره مرسته کوي چې تر څو موږ د فلاح او سلام خواته لاړ شو. نو په دغه پروګرام کې موږ دغه شپږ خنډونه ترسره کړل. په راتلونکي پروګرامو کې به د ټولنې په مختلفو ابعادو باندې، مختلفو اړخو باندې نور پروګرامونه چې د نرمو مهارتو په اصولو باندې برابري، هغه به دوستانو ته و وطنوالو ته وړاندې کوو. دیگه خدا کنه که این پروگرام خوشتان آمده باشه، همراه دیگه دوستایی رو شریک بسازین و در این وقت هم نظریات خود همراه ما شریک کنین، ما را تشویق کنین که پروگرام ها را ما پیش میکنیم قابل قبولتان است یا چطور میتونیم این را بهتر بسازیم. نظریات خود همراه ما شریک بسازیم. اول خو ما دورانه صاحب خودت تشویق چی که تقدیر میکنم و از این که این پروگرام ها را تنظیمش به کار انداختین و خودم تقدیر میکنم که ما یک نمونه، اگر ما بتانیم نمونه تعاون باشیم با هم، ولو 2 نفر هم در مسیر کارهای بزرگ با هم یک جا باشند، به شکل دوامدار با هم همکار باشند، تعاون کنند، یک کار خوب و بهتر و پرثمرتر اجرا کرده میتونند. و ما مثالش با جرأت میتونم که ما 2 نفر اگر شما هم شاهد ما باشین، ما با هم 2 افغانی که از وطن دور است و ما در خدمت هموطنان خود قرار داریم، یک دیگه خودم تقدیر میکنیم، یک نوکار ولو ساده و آسان یا سخت و مشکل چقدر شما این را ارزیابی میکنین، ما در این مسیر قرار داریم و با پیش میریم. انشاءالله در خدمت دوستا خواهد باشیم.
و این تعاون ما هم تقریبا 3 سال وقت خو گرفتن در ظرف 3 سال از نه تقریبا نزدیک به 4 سال میشه چهار دیگه. سال از دورانی که ما میخواستیم میانجیگری کنیم امرای دوها، از وقت که ما تقریبا حالی 150 160 پروگرام ما در فیسبوک لایو جور کردیم در می وقت در سر موضوعات مختلف. دیگه یک نمونه تعاون است. برای از که ما این موضوع را با وضاحت مطرح ساختم که خود یعنی کار خود ولو که هر کس به موزم خود را تقدیر خواد کرد یا نخواد کرد، اما ما را مفید یافتیم. این سلسله تعاون انشاءالله ما ادامه میتیم و امیدوار هستیم که همون سلسله های تعاون در دیگه جایا هم برای روشنگری و برای انکشاف مملکت خود برای مردم خود دست به کار شوند. همراه ما هم تعاون کنین اگر دوستا نظریات خوب خود با ما شریک بسازند، تجارب و مثالهای خود شریک بسازند. این سبب غنامندی همی پروگرام میشه. اونو بس دوستان سره با خدای پامانی و که جمعه په خیر راتلونکي هفته هم خدای دې وکړي په خیر تېره سي او بس تر بلې جمعې پورې به بیا انشاءالله یو بل پروګرام به درته وړاندې کړو او ورو ورو به همدغه سفر کوو یو ځای انشاءالله. د خدای په امان دي دوستان. الله حافظ، وقت خوب داشته باشین. سلام علیکم و رحمت الله.